الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وباسط بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم مسلمانوں، چونکہ محرم الحرام میں شروع اعلیٰ حوالی سے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تا اہل بیت کا حوالے سے اگر انکی داغی دا مستاخان و دا مستاخرین حوالے سے رسول جو بیتا اس میں تفصیلا خبری وکر لئی من جو ہم زمازی کن داو چیزا پا اغا تسلسل کی مزید خبر کو اور دل کے نزدی زمان پدا ایریو کی بل وسعوا الناس امراضا یمان دا ارز گرونا مستقصلی اطلاع راضی کہ دار سنت الجماعت کمر اجماعی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعوان باندی دلتا عوامت وسوسی والا چی غلط فہمیان خوری ناس قرآن تبی و دا قرآن پرم باندی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثونا دا قرآن مجید میں انکار کی دی وجہ مذہبی و گرنر چی دی جو بیتا خصوصاً پا عقیدہ باندی پا مسئلہ باندی سو معروضات گزارشات دکا سو مڑان دی عرض کر. اول نمبر کو محترم بعضی درسی عقائد مسائل دیتا نمی ضرورت اندر دا عوام مخی تراولی وکل مخالفین ولگی گئی اگر موضوعات مخی تراولی دا عوام دا گمراہ کول کوشش گئی بیا پا آلی حق باندی پرز وی لازیم وی چی دا خلقو دا عقیدی دا حفاظت دا پارا پی منبر او محراب جمعو اختر کی درس قسم مسائل لازمی طور بیان کی. دا غیو مثال بتا اس قدر کرو دا اللہ تعالیٰ بعضی صفات نظری چی ممرت صفات متشابہات والی آگی پا حوالی سر مثلا دا اللہ پر بعضی صفات دا سر آگلی دی چاہر دا اللہ دا ذات سر مناسب نیلی داغی ظاہری مطلب اغسطل اگر گمراہی ذریعہ گرزیدی اگر تمام متشابہات و اجلالی معنی ندا معلوم یا دا ترجمہ ندا معلوم یا داغی ترجمہ و مطلب دوار ندا معلوم پا اگر آیتوں کی اگر صفاتوں کی یو آیات الرحمن و علی العرش استوا دا استوا علی العرش با حوالی سر چا رحمان بارش باندی استوا کردی دا درسی و موضوع دا چه علماء پدی کی پا آسان سر بحث نشی کولے. امام مالک رحمہ اللہ مبارک کی کتابوں ذکر کر یو کس راغم دا دین مسئلے مبارک کی تبوسو امام مالک رحمہ اللہ سر خطا کو خولی و نوگو ادھر دیر زیادت مبارک کی فیت کیو بیسا وچت کو اغت جواب ورکو او دلتے ویلا بیدتی زمون دا مزید نوس واسمون پانا باندی پاسور شروع کر چکمون مجبور شو یا خو باغ دور کې امام مالک رحمه الله هم کې جلو قدر امام ور باندې خبره کول خلی ور باندې وېدی چې دا وخت عظیم محدث مو هغه د وخت عظیم فقيه مو هغه د وخت عظیم امام مو تقریبا د هر کمال په کې الله رب الجلال او خیر له ټول کمالات پکې راجمو جامع الکمالات او صفات هغه امام چې کله باغ خبره کول خلی ور نه وېدا لیکن بس ور سمسره کې هغه سړی چې دا علم سره تعلق نشته دی دغه دین سره تعلق نشته دی دغه مدرسې جمعات سره تعلق نشته دی په ګاړې ټماټر باندې ټماټر خرڅېل ته په مسایلو کې هغه به د دې سره لګي بس
به په موږ لازم دي چې د عوامو د قاعدو د حفاظت لپاره عوامو ته ووایو هغه مسلې ځکه زموږ مجبوري ده چې موږ عوامو ته سیر وښیو حکومتونه غوښتلی دا د حکومتونو ذمه داري د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو کس راغی کله چې عجمو ته اسلام ورسېدو عمر فاروق رضی الله ګورنرانو ته والیانو ته شیخۍ جاري کړه ورته ویل عجم اسلام کې داخل شو او په دغه سجنو نه پوهېږي لہذا عوامو ته متشابهات او متعارضات مه بیانوئ یو کس نه خبر شو چې دی راغلی دی او عوامو ته دا متشابهات وایي رای وستلو عمر فاروق هغه پسې یو کوړی ته ناست و دی په دا سر باندې ووهو وینې د دا سر ته وبهېدلې بیا عمر فاروق رضی الله تعزیرا د جلاوطن په مدینې منورې نه وایستلو څه موده تېره شوله بیا چې کله عمر فاروق د دنیا نه لاړو بیا فتنو ظهور په کوم وخت کې کېدو همدې یو تم چا وویله ورته ویل عمر فاروق د دنیا نه تللی دی ته اوس په خپل مقصد کې کامیابېدی شي هغه ورته ویل نه بس عمر چې کوم سبق راکړی او کوم وهلی راکړی زما دماغ ځای ته راغلی دی زه کله په مسایلو کې بیا بحث شم خو دا خو د حکومتونو ذمه داري نن خو الله دې معافي وکړي یو بیل پاس کېږي هغه بیل څه دی چې کوم ملک د لا اله الا الله په نوم باندې ازاد شوی و په کوم ملک کې چې 99% سوریان دي کوم ملک چې د لا اله الا الله په نوم باندې ازاد شوی و هلته د دې لپاره احتجاج کېږي هلته د دې لپاره شهادتونه ورکولی شي هلته د دې لپاره دومره لوی جدوجهد دومره لوی تحریکات چلېږي خبره څه ده چې په دغه وطن کې د څوک د اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خانقان توحید نه کوي بېعزتي دې نه کوي ګستاخي دې نه کوي د صحابه کرامو د نبي علیه الصلات وسلام وفادار صحابه د کومو مبارک چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم الله الله کې اصحابي او خلکو زمانه صحابه مبارک د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي هغه صحابه مبارک یو بل پاس کېږي هغه بل مبارک څنګه افخر هغه راوځي احتجاج کوي تاسو ته تکلیف سره دی ورکړي د اهل بیت مبارک کې سره ګستاخي وکړي د صحابه کرامو کې څوک ګستاخي وکړي 10 کاله د هغې لپاره قید خو په دې ملک کې به پرې خوارید سلیباب وشي بنیاد په ختم شي تا ته ولې تکلیف دی زموږ حکمرانان مسلمانان په دې وخت کې دومره پورې مجبورې دي چې کوم ملک د لا اله الا الله په نوم باندې ازاد شوی و هلته د عمر فاروق عدالت محفوظ نه دی هلته د صحابه کرامو عظمت دی محفوظ د کومو عظمت د کومو منقبت د کوم شان چې قرآن مجید ذکر کړی دی د کومو مبارک چې قرآن ویلي دی رضی الله عنه ورضوان هغه هم د هغې ته دلته د شک په نظر سره کتلی شي نو دغسې حکمرانانو نه به زه تمه زه ولرئ چې دا به زموږ د دین او د اسلام حفاظت والله کله به نشي کېدی زموږ صدر صاحب ته بیل ورکړ هغه بیل مسترد کړو اسمبلۍ نه پاس شوی دی دا خو مثلا موږ ته قرآن بیان کړی ده احادیثو کې ذکر ده اجماع د امت د ورباندې د صدر د دې کوم طرف نه مجاز وګرځول چې بیل دې مسترد کړي نو باندې عرض وکړو د حکومت کارو چې دغه خلکو روکتھام یې کړی نه کې زموږ ذمہواري چې بس بهرحال خبره ټایم نه راځي عرض مې دا کوو زموږ ستاسو عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو انسان او بشریت کې زموږ سره هغه شریک په وسط د بشریت هغه انسان او د انسانانو لپاره د رب ذوالجلال قانون ده کل نفس ذائقة الموت هر انسان به د مرګ د پیاله څکي د مرګ د ذایقه وڅکي د دغه قرآني مطابق وعدې مطابق په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم مرګ دنیا کې راغلی د دې مرګ نه وروسته او زموږ عقیده ده د دې مرګ منکر کافر دی د دایره اسلام نه خارج دی دا مرګ په کیفیت کې بحث کېدی شي لیکن د بند انکار کوونکی کافر دی ته هم خبره قطعي ده په دې باندې اتفاق دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلکې تمام انسانانو ته درجه به درجه د بند نه وروسته حیات اصلي یو قسم ژوند میلاو دی په دې کې اعلی کامل اکمل اربع حیات درجه د انبیاء کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ټولو انبیاو ده بیا د هغې نه لاندې درجه د شهداو ده بیا د شهداو نه لاندې درجه د عامو مؤمنانو ده بیا د هغې نه عامه درجه د پوره انسانیت درجه به درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې د نبي علیه الصلوة والسلام دغه د برزخ ژوند دغه د قبر ژوند دا د دنیا ژوند نه غوره دی افضل دی کامل دی
دغه ورته دلته اول نمبر مخالفین دا غلط تطبیق کوي وې دیو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ له مونږ هم کل کې خپل کتابونو کې ما یو بار بار وایو او بلایالو هغه مولانا دې جاهلات دي اوس الله د ویلې کې دوه کومور کوي دا پروت دا حدیث د انکار لپاره تاسو سره بل الله نو تاسو دا درو ورته شروع دویم نمبر موسی د الله قرآن پر مسله موجود دی زموږ سره حدیث موجود دی اجماع د امت موجود ده دا مسله تر اوسه پورې اتفاقي ده واده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مرګ راغلی دی د مرګ وروسته نبی علیہ السلام کوم جسم مبارک چې دنیا کې وو اوس د مدینه منورې روزه مبارک کې دی روح مبارک بالا لیین کې دی جسد مبارک د مدینه منورې روزه مبارک کې دی د روح د جسد سره کنیکشن دی تعلق دی په دقت تعلق سره د ژوند دی هغه په خپل قبر مبارک کې یو خاص قسم حیات او تحصیل لري چې هغه ژوند او حیات د دنیا د حیات او ژوند نه غوړه دی قبر ته نږدې شو ورشي درود سلام وایي نبی علیہ السلام نږدې په خپل اوري او د لری د فرشتو په ذریعہ ورته رسولي کی خپل نه کله حضرات چې د مرګ د قبر د ژوند او ژوندۍ نه دی ویل کاری په شانتي پیژان پروت او دې لپاره چې تاسو یې سود لایل ویل دا غیر لپاره یو سره یو سود دوی ور سره د شبهات شکوک زموږ یو امیر ورته ویل په ورځ د خپل سپیکر ویل شي ويرد هو النبي صلى الله عليه وسلم ژوند او زندگی څومره و دی ورته 30 سال خاصه نبی صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی 30 سال او درش کې دا نو دی وایي ژوند دی نو 30 سال څنګه شولا بیا په کار چې نور ژوند او زندگی مور سره حساب کی نو باندې ته وجاهله کمکلا دنیاوی ظاهری ژوند 30 سال ولا ختم شوه مرګ راغله د ابتدا شوه دا وسط قبر او برزخ کې نبی صلی الله علیه وسلم ژوند دی او جدا ژوند دی د سره نه حسابېږي ورستاسو تر یو چا د وسو په عمر د څومره دا ته 30 سال له ته دا د کلنا د پلان کې څنګه شروع شوه دی ته یار دا هو د کومو خو دا ته ولې ورته د مور کې لکه چې کومه ته میاشتې ژوند دی هغه ژوند دی ته په دې عمر کې د ژوند او زندگی ولې نه حسابې ته تا تر طرف نه جواب درکې بابا د مور د کېډې ژوند هغه جدا ژوند او زندگی د دنیا د ژوند او زندگی سره تعلق نه ساتي په دې وجه نه زه په دې کې نه حسابو همدغه څه جواب ته تاسو ملایږي چې د قبر ژوند زندگی هغه جدا زندگی د دنیا ولا ژوند او زندگی سره نه حسابېږي لازم درس اسمه شالات ما پیش کوو بیا ورش تا ته وګوره نبی صلی الله علیه وسلم ژوند دی خپل خبر مو ورګي یو قسم حیات او تحصیل دی یا دا ته وایي ژوند دی پیغمبر د خاور لاندې کو لکه ژوند دی پیغمبر رسول د خاور لاندې کې قبر د خاور کې په قبر په غړ کې وای نه کوي بیا ورته خپل عقیده دې درسته کا راوستابه خبرې وکړه څنګه تاسو عقیده ده امام بخاری دا حدیث کوئی سلور 15 سے نقل کړی دی امام مسلم نقل کړی دی تمام محدثینو نقل کړی دی بلکې تلم کې تاسو روزي مبارک ته ورشي د نبی علیہ السلام پر روزي مبارک باندې د سروزر په وګړي کې شوی دی ما بین بیتی و منبر روزه په ریاض الجنه الله پیغمبر فرمایي زما د روزه مبارک دغه ټول د جنت باغ دی او امام الکبیر محدث کبیر حجت الله فی الارض قاسم العلوم والخیرات اصل مولانا محمد قاسم نانوتی رحمه الله د دارالعلوم دیوبند باری هغه باندې کتاب لیکل دی ابي بیان مستقل هغه کې حضرت نقطه بیانې وي د نبی صلی الله علیه وسلم د اعزاز یو طریقه داوا چې الله ته من رست جنت ته بولوي خو کامل د اعزاز کامل داوا چې نبی صلی الله علیه جنت ته بولوي اعزاز کامل طریقه دا الله نبی صلی الله علیه وسلم جنت ته بولنه بلکې جنت په نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره ته راوست مخالفین په موږ اشکالات کوي و یاره روزه مبارک جنت دی جی ها جنت دی جنت ته کافران نشي تللی بیا دې جنت ټوکړې ته کافران څنګه ورځي او موږ تاسو کو کافران څنګه ورځي وایي ته نو ورې دا شریعه خو په صحابه توحید کې کافران دي لان تان کې هغه مرته ورځي او ته له موږ خو خپل طالبانو ته شپږ جوابات کوو خو ځان نه کوو تاسو دمر دا حدیث چې کوم مطلب دی کافر جنت ته نشي تللی کافر کلم جو سیدو لپاره جنت ته نشي تللی
ما ته څوک وایي چې ته یو کافر ته بل شوی د وسیلو لپاره په دغه ټوکړه کې کړنې شي ثابتول به هدف انسان توقعونه ورکړي او جنت ته داخله هغه مرګ نه پس کېږي مخکې نه کېږي ته وخایې چې ربان نه وروسته یو څوک دلته د بد شوی یو کافر او دریم ظلم نه د وروستو که داسې خبره شي یا خو ابلیس هم کافر و هغه الله ازل نه کافر و جنت ته ثواب لپاره هم ورغلی دی د اوسېدو لپاره نه دی ورغلی الله نو ایستلی دی هغه ځای پښتو بیا به هغه جنت ته جنت کې لوی انکار کوي چې دې ته ابلیس ورغلی و د اول حدیث په مفهوم ځان پورته په اعتراض بیا به راشي اشکال وکړي ویره تاسو نبی رسول الله خپل خبر مبارک کې حیات دی جی ها حیات دی ما ته قرآن دا عقیده راخولي حدیث راخولي دا اجماع د امت راخولي دا بیا به ځینې اشکال وکړي د صحابه کرامو کې جنګونه شول علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه په منځ کې د عائشې رضی الله عنها او علي رضی الله عنه په منځ کې د تاسو ویلي دي قرآن وایي فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم یو سړی تر هغه وخته پورې به امید نشي کېدی تر څو چې ټولې فیصلې نبي علیه السلام ته نه راوړی هغه حاکم نه یې تصدیق کړی بیا صحابه کرامو فیصلې نبي علیه السلام ته ولې نه راوړي صحابه خپلې فیصلې نبي علیه السلام ته نه دي راوړي د دې مطلب دا دی چې نبي علیه السلام خپل خبر کې جوړ دی دا وایي عقیده دا وه چې نبي علیه السلام نه اوري موږ جواب دا دی هغه په یې مه خوروه جواب دا دی هغه ژوند او زندګي ولکن لا تشعرون کې داخل دی هم نشو محسوسولی شعور ویل کی ادراک بالحیات بالحواس تاسو مسترګو هغه لیدلی نشئ تاسو هغه نشئ محسوسولی ادراک بالحواس نشئ کولی صحابه کرام د دې وجې دلته نه راتله چې نبي علیه الصلاة والسلام خپل خبر کې آیات نه راوړي هغه د دې وجې نه راتله چې هغوی ته پته وي ایمان دی نبي علیه السلام آیات چې دی د دنیوي ژوند مبارک و دنیوي ژوند ختم شوی دی اوس هغه دا فیصلې نه کوي او دویم نمبر تاسو ته پوښتنه په دا وګم چې رامن کاتبین پرېشته شته نه کړه د ماته وګ سره استاد جوان ته مو سره راغله زه ورته چې وای ما نه ته چشمه باندې شوی ته مدي چشمه یو نه ته اوس کې بل نه ته اوس کې زه ورته ملګری تاسو سره کې رامن کاتبین شته په وګولې کوم کې پرېشته شته د ماته وای اوسته زه ورته د دې نه ته اوس کې نو پرېشتو ازما چشمه کوم ځای کې پاتې شوی دا ورته تاسو نه کې زه ورته تر دې نه چې تاسو نه کې استا پرېز دغه ملائکه حیات نه ژوند ورته نه دی حاصل دی ولې ورته نه سم تاسو کې دې ماته وسو زه تاسو کوم څه فائدہ نه کوي ولې نه کوي هغه ولکه الله تشرون کې د پرېشتو ژوند موږ نشو محسوسولای د جناتو ژوند موږ نشو محسوسولای شیخ الاسلام مولانا حسین بن دې په حالات کې کاته تاریخ رضاوی یو ډېر دوی عابد تل ملاقات ټایم وختو مولانا مدرس پر مولانا جواب ورکول ټایم بدل کړ اسماعیل شاه ورته وایي سره ملاقات پر زړه چت ورکول تیاری ورته د جناتو ما سره ملاقات کې مشکل ورته ویل سره چې ملاقات به سره وکم غولې دی به نشي سره आवाज به ورته دغه څه وکړه چې کله سره ورته مولانا مدرس وی ولجنګ ازادي شروع تاسو هم بدل نشي کولای وکړي او دې نشو کولای خپل وس مطابق کو کولای شو نه څنګه چې تاسو مسلمانان کافران دي د ممکن څنګه تاسو موږ کې جمهوریت د ممکن جمهوریت جوړیږي او صحابه ته چې د ملائکو نه تاسو نه کې هغه دیو چې نه چې تاسو ژوند دي نه کوي بلکې دیو چې نه کوي چې مو پرشتو هغه زما چشمه چرته لري دغه جواب کړم چې زه به زموږ استاد محترم سيدي ومرشدي محدث كبير شيخ الحديث مولانا محمد ادريس دامت برکاته مولانا دور حدیث مکاله مونږ ته ورکلو د کېږي ځان ته موبایل مو پټه کړو او ډېر عجیبه طریقه وه والله خیر د سګومه د پرشتي دي کرام کاتبین دې ته وایو پرشتو زم ته کېږي او سهار 4 بجې به ما مونږ ته تاسو زم په نظر به تاسو څنګه یقین وکړه ځکه خپل وکړه ډېر نه وخت بلوځي زم دغه سیګم زم و پرشتو لکه ته ته ما تاسو یقین وکړه په دې سره محسوسه چې څه تاسو او چون کې دا وی ژوند او زندګی سره مرته نشو محسوسوله
دغسې د قبر ژوند او زندگی قرآن وایي ولکن لا تشعرون تاسو هغې مګران بالحواس نشئ کولی د دې وجې نه صحابه نه راتلله چې مونږ د نبي علیه السلام ته خپله فیصله ورکړو الله رسول زمونږ فیصله وکړي مونږ د هغه په جواب نه پوهېږو سره فرض بیا مخالفین وایي دلته یو ماشوم راغلی و بله روژه کې زمونږ عبدالرحمن مولوي صاحب زمونږ سره مدرس دی دلته روژه وه هغه کال به زه توبې نه راغلم سورزیان ته وم مازدیګر دی زه کور کې وم دې ماته کال وکړ یو ماشوم راغلی دی د پښتنیانو سره سبقونه ویلي دي حفظ یې کوو هغوی خو نور څه ورکړي نه بس داسې زړونه ورکړي ما ورسره له څو دې وکړل دی خو چې ده خواته ورځم او ته نه یې وله ما خواته یې راوستو هغه د حفظ ماشوم ماته وویل ماته وایي زه خو در سره دا احادیث نه منم الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون نبی علیہ السلام په خپل قبر کې ژوندی دی لمونځ کوي انبیاء خپل قبرونو کې ژوندي دي لمونځونه کوي مسلم شریف حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي نبی موسی علیہ السلام په قبر تېر شو وهو قائم یصلي فی قبره هغه په خپل قبر کې ولاړ لمونځ یې کوي هغه اسمه حدیث راوړی ما ورته ولې نه ویل د بچیانو په ټول ځای کې حدیث راته موجود ما ورته ولې نه ویل بچیان ما ته دا قرآن نه خلاف دي ما ته کوم څه قرآن نه خلاف دي ما ته قرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبادت کو رب پر تر دې ته مرګ راشي آیات نه معلومیږي د مرګ نه وروسته عبادت نشته دا قسم احادیثونه معلومیږي د مرګ نه وروسته عبادت شته دغه احادیث د قرآن نه خلاف دي څه کوي خبره زين کې راځي او یتینو د منکرین حدیث طریقه دا ده موجوده مونږ شاکر چې لګیا دي یقین وکړه احادیث په دومره نفرت په انداز سره پیش کوي امت کې نفرت پیدا کوي د حدیثونو صبر ورسره یو حکیم صاحب وایي ډاکټر صاحب اوس محمد ګری د پېښور کې سناسو ما ته وایي بعضې خبرې یقینا ذهن کې اشکال راځي ما ورته مثلا څه خبره ما ته وایي په بله ورځ د یو حدیث وشو چې عایشه رضی الله عنها فرمایي زه په حالت تهیز کې ما دا کار کوو دا کوو یو روایت ما ته ووایي ورته ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام دوه قسمه ژوند یو د کور ژوند یو بهر ژوند د دې وجه نه تعدد دی نبی علیه السلام ګڼې بیانوي یو حکمت دا و چې د نبی علیه السلام د کور ژوند او زندګي امت ته پیش کړي د امت لپاره شریعت او سبب ما ورته به یو واقعه وویله ما ورته ویل یو ځل محدثین ناست دي یو زنانه راغله هغه مړو ته غسل به ورته و دې زنانو ته یې څه حاصله مړو ته چې غسل ورکوي بس زنانه زمونږ علاقه کې یو زنانه وفات شوې ده اوس په حالت تهیز کې یم آیا په ماهوارۍ په حالت تهیز کې زه بلې زنانه ته غسل ورکولی شم مړي ته که نه محدثین یو بل ته ګوري ځکه په مسایلو هغوی نه پوهېږي فقها پوهېږي دیو خاموش دی ورته یو فقیر را روان دی امام ابو اصول دی ورته ابا یې ته ورشه هلته چې ورله امام ابو اصول ته یې وویله دغسې واقع د زنانه ته غسل ورکولی شم هغوی ته راورکولی شي علمي ډول و هغه ورته وایي دلیل در سره سره یې زنانه ورته وویل هغه فقیر ورته وایي دلیل در سره دا دی ام المؤمنین عائشة رضی الله عنها فرمایي زه په حالت هوارۍ کې به په حیض کې به ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اختصار مبارک وینځو هغه به مې صفا کوو هغې کې به مې ګمنځ وهل کله چې په حالت د حیض کې یو ژوندي انسان صفایي انسان کولی شي بیا د مړي په طریقه یو لاس سره کولی شي محدثینو چې واورېدل حدثنا فلان روایت شو ما ته بدې سره سره بل ما ته بدې بل هغه زنانه ورته اين كنتم من الله تر اوسه چېرته تللي وئ اوس مثلا دلته اوس راته سندونه شروع کړه ما ته دوه درې مسلې سره نه وویل ما ورته ګوره که زه دا حدیث په داسې بوندي انداز کې تا ته پېښ کړم چې یاره ام المؤمنین وایي زه په حالت تهیز کې وم یو زنانه خو په دې شرمېږي د کور نه که بهر د خبر وځي چې د کور زنانه په حالت تهیز کې دا څومره بده خبره ده بیا د رسول الله د خاندان خبره څنګه د حدیثو کتابونو کې راځي ما ورته ته به یقینا دا بد وګڼې خو که زه تا ته پوره مسلې ووایم چې د دې یو حدیث نه څومره مسلې د امت دپاره راځي ته به بیا وایې چې الله دې د ام المؤمنین په قبر باندې کروڑونه رحمتونه ولیکي چې امت ته دومره مسایل لاندې وشو خو زموږ د علماو طریقه دا ده موږ دا حدیث خپلو طلباو ته په درسونو کې وایو عوام چې راشي هغې ته بیا دا نه وایو چې دا چلو ځکه هغه پوهېږي په دې شي هغه ته د دې احادیث نه چې احادیثو نه چې کوم مسایل راوتلي موږ هغه مسایل ورته وایو ځکه دی خو پوره رسېږي نه پوره وخت نشي ورکولی ولې بچت کوو ما ورته د دغه خبیث مثال رارسېږو دې منکر حدیث
دا د احادیثو د خلکو د ذکر کولو لپاره دغه فونډي انداز خپل کړی دی او کاش زموږ په دې سچا انتظامی به هیڅ یک شت داخله موږ بار بار چې نن موږ مخامخ کینو خبرې وکړو هغه دغه کینا روزانه په بنیاد لګیا دي چې کله یو حدیث نه انکار د قرآن په نوم باندې چې دا حدیث د قرآن نه خلاف دی قسم دې کرم د قرآن نه خلاف دی د ذهن خلاف دی خپل پام او ذهن تر قرآن ورته نماز د معصوم کوو ماته زه خدای نه بنم ورته بچیا د معراج په شوان نبی اسلام امام او باقی انبیاء مقتدیان خبر ذهن کې نه کړه وزرا حدیث نه منم ځکه قرآن او یواب رب کہتا ہے کہ کل یقین د مرګ وروسته عبادت نشته دې حدیثونه معلومی د مرګ وروسته عبادت شته دا د اسما حدیث د قرآن نه خلاف دي څنګه وره ورته دارته هوا د معراج په شوي امام صاحب ماته امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مقتدیان څو تمام انبیاء د عیسی علیه السلام نه علاوه دا ټول انبیاء بعد الوفات راغلي په نبی رسول الله پس مونږ کړی دی ماته د امون عبادت او کړو بعد الوفات ثابت شو په متواترات او متواتر حدیث سره ثابت دي انکار نو کې سبب نه پوری د قران نه خلاف دي کافر کیږي ماته ترمذی کې حدیث دی کتاب التفسیر کی روایت موجود ہے مجاہدین اور صحابہ لاڑا موسیقی خیمہ والا دیس کے قبر ودی تنو پتا صحابہ فرمائے کہ قبر رسول الملک تبارک الذی आवाज راغلو مونږ چې خزینه خیمہ بدل کړه د نبی صلی الله علیه وسلم توفر ویلا الله پیغمبر دغه څه واقع شو نبی صلی الله جواب راکو دا یو تاسو دنیا کې سورۃ الملک تبارک الذی سره محبت ساتو الله هغه قرات پر تلاوت هغه قبر کې ورسي وای د قران نه خلاف دبل چلو ماته قرآن تراشا جنتیان چې جنت تراشا وقال الحمدلله الذي دیو بدا الله حمد بیانې چې جنت تراشا الله حمد و بیانې حمد الله ذکر الله دا عبادت دی ول سره قرآن دا نمبر ولید جواب رب کہتا ہے کہ یقین نه خلاف دی اور د اخیری زمانی کلاو کا البته بڑے حکم کی سجدے تراشي مؤمنان په سجدو تراشي سجدے تراشي کافران پنځ کوله امنا په دړشي ولي یوم یدعون الى السجود والسجود قرآن په دې د مسمون ذکر کې دنیا کې سجده نه کړو البته به طاقت لري سجده عبادت دی دا قرآن نه خلاف د قرآن نه ثابت ده او د قرآن د نصوص هم سره نه بولي قرآن نه ورته لازم د څه جوړ کړ به دې ماته ته دې څه مطلب دی ورته دغه ته موږ اساسه تفسیر وکړو دا تحریف دے دا قرآن نے انکار درشہ اعتماد ہوگا 1400 سال چکم تفسیر ممتناغل ہے پر اب اعتماد ہوگا نو تفسیر نہ مکر بات بھی سمجھ لگ دے اور دل حکیم ورمت مولا سے بڑی تحبیری بولا چکل ادازی کر گئی اگوئی کمسی کی عبادت ثابت ہے تلسوزا لا تکلبا دا مرد میں رسل چکل کم نصوص کی عبادت نہ پیدا اگر تکلیفی عبادت نہ پیدا چک انسان مکلب دنیا کے لئے تو جب مرد راگے تکلیف جو ختم شو دنیا کی پتا روزہ پتا جہاد دے پتا منز دے کہ سائی میں نصابی زکاة دے در بندے کہ اشتراعات خاون دے پتا حج لازم دے مرد راگے دار سے ختم شو تکلیفی جو ختم شو اس دا مرد میں رسل چکل عبادت دے اگر تلزوزی دے پتا اور دخوان دے نصوص کس کارس دے برم مارس کہو دن پورے دے اور نمورم سے اشتراعات پاتی نہیں کوئی جانا بلے جو کی بشی دا مسئلہ زمان دا قرآن نے ثابت دا حدیثوں نے ثابت دا دلتی منکرین خلق بہمیانے ہو رہی او یقین ہوتا من چه مارکیٹ تا کم گمراہ پراسی صرف اشتراعات رہو صرف خدشات رہو خلق و ذہنوں تا اشتراعات رہا چی دیو جی نتاو سکتا مخی کال محبتی توزیلی باس کرو دا ہر چا بیرون ماوری اللہ تا پارا دا ہر چا ترسول ماوری دا اللہ تا پارا دا ہر چا کی نمور مگوری گمراہ کی انسان دا دیرا اول معلومات کیوں دا لیکن کے سوک دے دا درس کو ان کے بیان کو ان کے سوک دے شیطان من گرد غلط فرمائی کے چوری بس خودے عقل را کنے دے کنا زباؤں ہم خبت یک نمبر کو پریگر بابا دا خود دا تمیز تنشی کرنے دا باقل نکی کی دیر پارا دا وہی درنا ضرورت تے اگر پر شکر سے شکر ملتے مرسی کی غلط تے رہی بیادہ رسی سولیش نکی دہون پتیارہ باندی نکی کی رضان نا مفتی اعظم مجھوڑ ہوا سبالہ بخلق پا قرآن اعتراض کی استازین کے مشغول رضی سبالہ بخلق پا حدیث و اعتراضات کے استازین کے مشغول و شبات رضی برائی مہربانی دا نا واسطہ در تدر کرو مانا رسول کرخ پر ایمان حفاظت ہوا مانا رسول دارچہ درس دارچہ تفسیر دارچہ کتاب مگر تر سوچی معلومات نہیں کرنے دے گمراہی سے اللہ کی زمان دے ایمان عقیدی حفاظت ہوتی